طالبانو ورونو اسلام داسې دین نه ده چې دې کې فقر خلک خوښوي. بعضې ملایان یو حدیث ډېر وایي رسول الله وایي الفقر فخري دروغ ده د حدیث طالبانو له ځانه جوړ شوی حدیث ته دا بیخي د رسول الله حدیث ده. طالبانو فقر ته ده د الله یو عذاب ده په ټولنه باندې. الله عز وجل د دې عذاب د دې ویستلو دپاره د انسانانو دپاره کارونه کړي. اوس ورته ګوره طالبانو ورونو ته یوې خبرې ته غوږ نیسي. دی وایي علامه سید قطب ټولنه کې هر انسان په بیت المال نه د بار ګوري. خبر واورئ څومره علمي خبر ده. بیت المال ته د طالبانو چې د ملت لپاره پیسې پکې وي هر فرد د ټولنې هر فرد د ټولنې به طالبانو د خپل ځان لپاره کار کوي. دا اوس پوهېږي طالبانو بعضې خلک ډېرې ګیلې کوي او ما ته پیسې نه راکوي نو خپل ځان ته کار وکړه. الله عز وجل عقل درکړی ده. د عقل په تقاضا باندې داسې یو نوښت وکړه داسې یو کار وکړه چې د تا خپله رابه روان اقتصادي د معیشت لپاره کار وکړه باندې. بیت المال د دې لپاره جوړ د طالبانو ورونو چې په دې ټولنه کې کوم داسې انسانان ول چې هغه بېوزله ول مثلا یتیمان ول شل ول معیوب ول کار یې نه سو کولی د هغو ته به طالبانو له بیت المال نه څوک ورکوي. زلزلو وځپل او انسانانو ته به له بیت المال نه برخه ورکول کېږي. نور طالبانو ورونو بیت المال داسې نه دی چې د ټولو افغانانو چې دا جوړ سړی د خپل ځان دپاره کار وکړي. انسان اسلام دین طالبانو انسانان دې ته هڅوي چې انسانان کار وکړي طالبانو ورونو او انسانان خودکفا شي انسانان په کار باندې ولویږي. ته موږ تاسې په ټولنه کې مولا طالبانو هېڅ د کار سره جوړ نه ده. طالبانو ورونو که تاسې دین وګورئ او علما د دین وګورئ په مخکیني د سلفو تاریخ کې هر عالم طالبانو تجارت وکړی. هر عالم طالبانو تجارت او دکانداري کړې ده. اوس زمانه کې چې مولا او طالب تجارت شروع کړي علم ووهه نو طالبانو دا به هم راتلونکي کې داسې کوي علما دې صحیح تجاران دې هم کوي طالبانو چې علم در سره یو خانه وي طالبانو دومره خوان کوي که نه لکه سم چې بیا در سره د راتکوب ټوپک یې داسې خوان الله دې او چې دا روپۍ د سره یې نه ښه ملا یې نو څوک دې سر په 2 روپۍ هم نار دی علم به دې نه عزت وي ته څومره ښه ملا یې طالبانو دلته قات دلته ناست یم ډکه ګرې 50 ته دغه علم دې 2 روپۍ شو هغه علم ته خلک کتاب عزت کړي طالبانو نو هغه علم ته څوک کړی ښه نرغوندې دکان جوړ کړه نرغوندې پکې کښېنه عطر پکې خرڅوه. د طالبانو د نکاح حکم څه شی علما وایي که چېرته یو سړي مال او دولت او دنیا هم درلودله او د شهوت ده چې پرې غالب شوی و طالبانو ورونو چې زنا کې واقع کېده زنا کې واقع کېده په ده باندې نکاح کول فرض او په یو سړي نکاح کوله داسې حالت یې و طالبانو ورونو چې دی واده وکړي هغه حق د واده نسي پوره کولی ظلم ترې نه کېږي یعنې مې بلاوالی چین نسي کولی بیا دته طالبانو نکاح کول حرام او ناروا ده چې ظلم ترې عادي حالتونو کې انسان ته طالبانو نکاح سنت مؤکده ده مسلمان دپاره نکاح سنت مؤکده ده. علما وایي چې کله سړی فرض ادا کړي د هغې نه وروسته واده نکاح کول افضل ده که تعلیم کول افضل ده که نفلي عبادات کول افضل دي که جهاد. حنبلیان وایي جهاد افضل ده او شافعیان وایي طالبانو ورونو وایي نفلي عبادات افضل دي. احناف و مالکیان وایي چې نه هغه افضل ده نکاح کول افضل نو ځکه په دنیا کې د عذاب بې واده لوی لوی علما چې تېر شوي دا اکثره طالبانو ورونو حنبلیانو شافعیانو کې تېر شوي. طالبانو خپله د باق وخت ختمول څنګه دي په دواو باندې دا روح الماني لیکلي طالبانو ناروا ده موقته روا ده که په موقتې اندازې ځکه مثلا بعضې مدرسو پوهنتونونو کې داسې چل کېږي طالبانو ته په ډوډۍ کې سوډا اچوي چې شهوت یې طالبانو لږ کمزوری کړي نو دا پروا نه کوي موقتې مودې دپاره خو داسې دوا استعمالول چې د سړي ټوله قویبا بالکلیه له منځه وړي دا طالبانو اسلام کې ناروا ده دا تغییر په خلقت الله عز وجل کې ده. نننۍ دنیا کې طالبانو د دنیا په طبي میدان کې داسې روانه ده دې مسئلې ته تحویل الجنس وایي نر پر طالبانو نر کې عملیات کوي بیا د تېر جوړوي طالبانو بیا دغه پیان هم را پیدا کېږي هغه ویښتان چې د نر دي طالبانو ټول له منځه غورځي حتی طالبانو معاصر فقها وایي قد ینجابو د سره چې بیا ملو کې د بلاربېدلو احتمالات سته بلارګېږي داسې ډېرې طالبانو پیسې په دنیا کې شته نننۍ دنیا کې چې تاسې لږ مطالعې وکړئ بیا په خبر پوهېږئ. طالبانو ورونو د نور مسله څه ده دا هم ډېره جنجالي مسله ده روح الماني بحث دې کړی طالبانو خو ټول پخوانی زوړ بحث او صرف یوه خبره یې کړې چې دا نور له کومه کېږي نو دلته دی وایي طالبانو دا نور چې دا اجسام استغار دي له مودې نه را جدا کېږي. طالبانو ورونو لمر چېرته ده باندې رقم دلته رڼا نه کمه شوه نو دوی وایي دا کوم شی چې رڼا کوي له هغه نه داسې واړه واړه اجزا صادره کېږي هغه اجزا د مودې د رڼا کوونکي سینه چې کوم اجزا صادره کېږي د رڼا د هغوی نه منځته راځي نو دلته چې موږ ناستو طالبانو باندې له لمر نه واړه واړه اجزا صادره کېږي هغه اجزا دلته راننوتلي دي رڼا یې جوړه کړې ده خو دا مردوده د روح الماني رد کړې هغه اجزا خو د ورتۍ باندې دي بیا څنګه راننوتلي پوهېده نو دا مردوده خبر د روح الماني رد کړې او ډېر اوږد بحث پې باندې کړی طالبانو ورونو دا اصل کې د فزیک مطالعه د طالبانو دوی وایي په فزیک په قرآن کې نه طرف
ته ښه پکې نور شیان قرآن خو د ټولو علومو حاوي د طالبانو ورونو او ته نه د نفع دپاره رالېږل ته وایي که د ټول انسانیت دپاره رالېږل ته نه ملا دپاره رالېږل ته وایي که ټول انسانیت ته رالېږل ته وایي څنګه ټول علوم نشته پکې سید قطب ته ګوره طالبانو ورونو الله طالبانو نور د اسمانونو ده یعنې منور ده طالبانو د فیزیک د علماو بحث په دې باندې ده دا دنیا ټوله نور ده طالبانو ټوله دنیا نور ده خو الله دې وکړي چې دا علم مدرسې ته لږ راسي او طالبان یې لږ ووایي طالبان ورونو دا ما ته چې جوړ یو که نه دلته چې زه ناست یم ته ناست د جومات ته د موبایل ته د کتاب ته دا چې انحلال کې انحلال خو پېژنې رنګ یې کې دومره وړې وړې اجزاوې ترې جوړې کړه لکه جوهر پارک غوندې جوهر پارک ته کښېنه طالبانو هغه جوهر پارک میکروسکوپ ته کښېږده هغې کې طالبانو هغه الکترون او پروتون او نایترون دا درې واړه طالبانو کهربات دي برقونه دي طالبانو یو سالب برقونه دي یو ایجابي دي باقي مثبت او منفي ټکه ده الکترون او پروتون دا ټول طالبانو برقونه دي یعنې دغه هغه څه ته ورته وایي دا حتی دا جزء لا تجزا دا ماده دا ټول نور د طالبانو نننۍ نړۍ کې ټول طالبانو په دې فکر باندې راغلي دي چې دا ټول څوک دا طالبانو فکر نه ده دا مشاهدې ته رسېدلې ده ټوله دنیا نور ده دا ټوله دنیا لکه دا ما ته چې جوړي دا له هغه نه جوړ د مادو نه جوړه ماده نور د طالبانو موږ ټول اصل کې نور الله نور السماوات منور د ټول اسمانونو هم ځکه طالبانو دا کول دا نور دي بیخي طالبانو علمي مسله ده او دلته طالبانو ورونو منور څه معنا نور څه معنا ظاهر لذاته روح المانی چې کومه رایه مختاره کړې ظاهر لذاته مظهر لغیره دا طالبانو د نور معنا ده الله عز وجل په حق کې اوږد بحث کې باندې کړی طالبانو روح المانی پاڼې پاڼې کې لګولي او داسې شی نشته پکې طالبانو چې